محترم فقیري صاحب ښه راغلاست. فقیري صاحب وړمه ورځ کابل کې 15 کسه هغه څارنوالان ووژل شول چې د طالب بندیانو د خلاصون په موضوع کې داخل ول. د امریکې ځانګړي استازي زلمي خضرزاد هم په یاده پیښه خواشیني څرګنده کړي او د ژر تر ژره تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. خضرزاد دا کار د داخلي او خارجي ورانکارانو کار بللی دی. آیا په دې هکله ستاسو نظر څه دی؟ آشنا صاحب دا ډېره مهمه پوښتنه ده او باید وڅېړل سي، لکه خلیلزاد او نور چې ویلي دي چې باید وڅېړل سي. او یوه خبره چې روښانه ده هغه دا چې دا د طالبانو کار ځکه نه دی چې د خلکو د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو دپاره کار کاوه دغو څارنوالانو. نو د دې څخه دا معلومیږي لکه د مفلې، لکه د نیازي، لکه د مجدد قتلونو پر اساس باندې دا د هغو خلکو کار دی چې د صلح مخالف دي او نه غواړي چې په افغانستان کې صلح قایمه سي. لہذا دا هم د صلح د مخالفانو او د سبوتاژکارانو کار ګڼم. فقیري صاحب 8 صبح او اکثریت خلک وایي چې د کرونا په برخه کې د نړۍ له مرسته شویو پیسو لوړ پوړو چارواکو تر اندازې زیاته غلا کړي. دا به د کرونا سره پر مبارزه څه اغېز ولري؟ دا به نیغ په نیغه مستقیما د کرونا سره د مبارزې پر راهلوځلو باندې منفي اثر وغورځوي او په دې کې خصوصا د کرونا سره په دې خیراتو پیسو کې دغه غبن، دغه بډې اخیستل واقعا هم باید یو سړی ډېر بې رحمه وي، د خلکو خبره سنګدله وي، زړه د ډبرې وي چې دا کار وکړي. او د کابل په رژیم کې داسې خلک بیخي ډېر دي چې یوازې هلته د غلا چور دپاره ناست دي او په دې چور کې زه د ارګ لاس هم وینم او د ډېر د ارګ خلک په دې چور کې شامل و. تاسو په یاد دي چې غنم یې وویشله، یوه کیلو د چرګانو غوندې خلکو ته دغسې غنم وویشله، په هغه کې هم ډېر زیات غبن شوی. فقیري صاحب په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې د تنفسي سیسټم 32 ماشینونه پاکستان ته قاچاق شوي. دا په داسې حال کې ده چې روغتونونو کې د کرونا بیماران د تنفسي آلاتو د نشتوالي له امله طلب کېږي. آیا تر دې زیات ظلم کوم بل هیواد کې حکومتي مشرانو د خپل ولس سره کړی؟ که ځواب مو نه وي د کابل د اداري کارکوونکي دغه ظلم ولې کوي؟ د جیب د ډکولو په خاطر او که قصداً د افغان له وژلو خوند اخلي؟ دا واقعا یو ډېره غمجنه واقعه وه او ډېر خلک یې وځایروله، ډېر افغانان یې وکړوله. افغانانو ته د دغه رژیم، د کابل د رژیم هغه اصلي ماهیت ورڅرګند کړ چې دا په دې رژیم کې، دغه تپل سوي رژیم کې څرنګه بې رحمه او خلک په دې کې شامل دي چې حتی د تنفسي آلې ماشینالات پر پاکستان باندې خرڅوي، قاچاقوي. دا ښیي چې باید د دې رژیم سره جداً مقابله وسي، جداً د دې رژیم مخه ونیول سي. که نه په دې دا رژیم غواړي چې افغانان ټوله هم تر هغه ځایه پورې چې د دوی په ګټه وي ختم او نابود یې کړي. لہذا زما غوښتنه دا ده، د افغانانو سره مطالبه مې دا ده چې نور به دې ته انتظار ونه باسي او لاس په کار سي. زه د دغسې رژیم، د دغسې بې رحمه رژیم مثال په ګرده نړۍ کې بل ځای نه وینم.